الرحیم. السلام علیکم. اس خوشحال نشوا دم زندگی، هیڅ خوشحال نشوا دم زندگی، نور نکوم سنم زندگی. زندگی کما یارانو در نخوری خو زه هم لګیایم خورم زندگی. د دې ښکلو دیدن هیڅ نه دی آسان، په تلي کې ورته ږدمه زندگی. خپل پردي راته ټول کړه را معلوم، ښه استاذه د منمه زندگی. نور مې څوک هم دې دنیا کې نشته یار، بس یو تا ته در بخمه زندگی. نن کماله ورته ښه راسپړم زړه، نن کماله ښه سنډمه زندگی. د کمال صاحب په دغه شعرونو باندې د صدر محفل په اجازت ټولو ته د زړه د تله یو ځل بیا سلام کوم او داد در کوم چې په دومره ګرمۍ کې او په دې حال کې ډېر حبس دی، خو تاسو ناسي او د دې پریزیډیم والا خو لږ ډېر زړه ښیي چې زه یاره خبرې به وومرو بیا به راشو خبرې به وومکو، خو قابلداد خلک دا مخامخ دي، دا صرف د اورېدو په نیت ناست دي. نو دومره وخت خلک اورېدل په دې دور کې چې د انسان فوکس چې دی نو هغه د 18 منټو په ځای 3 منټو ته راغلی دی. صرف 3 منټه په یو مسله باندې فوکس کولی شي، نوره میموري چې دا ختمه ده. د موبایل د وجې د حالاتو د وجې انسان تاسو ټول موبایل یوز کوو، خو چې ویډیو لږه اوږدی به سړه وی، چې څومره شارټ وي نو بس ټیک ټاک ته خبرې راغلي. نو اول خو کمال صاحب ته په دې کتاب مبارکي، او بیا دا خبره چې د کتاب به زه انشاءالله قیمته نخلم نن، او د هغې نه پس ډېره مننه. دا زه په داسې احسان نه کوم او نه د دې مطلب دا دی چې د ارمان باچا صاحب خبرې ما ته اپیل وکړو. دا زما طرز عمل دی. ما سره 3.5 زره د پاسه کتابونه دي او په هغې کې به 500 داسې دي چې ما ته به خلکو ګفټ کړي، دا نور ټول ما په پیسو اخیستي. هره میاشت 15-16 روپۍ دا زما لار د دومره پیسو زه کتابونه اخلم. کتاب ښه ملګری دی، کتاب ژوند دی او ژوند کتاب دی. کم خلک چې د کتاب ملګري وي نو هغه فایده کې دي، نوره ملګرتیا خو تاسو ټولو ته معلومه ده. بهرحال په دې کتاب باندې چې کومې خبرې فاروقي صاحب وکړي، بیا طلبګار صاحب وکړي، د هغې نه پس ارمان باچا صاحب وکړي، داسې پې باندې واصف الله خان خبرې وکړي. د دې نه پس څه ډېر ضرورت د خبرو نشته چې په دې کتاب باندې زه وکړم، زما د خبرو نشته. ګو چې د خبرو ضرورت پې ډېر دی، خو زه دا ګڼم چې په دې محفل کې څومره خبرې کېدی شوې کور کېدی شوې هغه وشوي. ما دا کتاب هم په ړومبي ځل ولیدو، دا صاحب کتاب مې هم په ړومبي ځل ولیدو، نو ځکه زه په ډېر پوزیشن کې نه یم چې په دې کتاب خبرې وکړې شم، ولې چې د کتاب په حواله تبصره کول اول نه د کتاب لوسته غواړي او په صحیح معنو کې لوسته غواړي. نو که هغې کې د مزاحمت څرګندونه وه، که نور ضمني موضوعات، خو ضمني سره ځینې الحاقي موضوعات او ځینې اهم موضوعات چې وو نو هغې ته هم طلبګار صاحب اشارې وکړي، او دغسې فاروقي صاحب یو مخصوصه موضوع راخیستې وه، خو هغې سره باډرنګ چې نور څومره موضوعات کېدی شو نو هغه هم په کتاب کې هغې ټارګېټ کړه، هغې باندې خبره وکړه، ورسره په فن هم خبره وکړه. زه به د کتاب د فن په حواله یو څو ضروري خبرې وکړم، او د هغې تناظر به لږ د سوشل میډیا دغه روان پس منظر سره هم وتړم. دلته یو ردیف وویلی شو دلتوب دی. نو څنګه چې طلبګار صاحب ناست دی او صدر صاحب ناست دی، سحر صاحب ناست دی، دا ماهرین فن دي په دې معاملو کې. باچا صاحب په خپله د فصاحت چې کوم 15 غیبونه دي یعنی د هغې خامې دي چې دا 15 څیزونه شعر کې وارد شي نو دا شعر د فصاحت د درجې نه وغورځېږي. نو په هغې کې یو ابتذال دی، بزل عربی کې ښویدلو ته وایي، معنی د کنزل، چې په شعر کې کله کنزل وشي نو ابتذال وارد شو نو شعر د فصاحت د درجې نه پرېوتو. یا صوفیانه پند دی، بازاري خبرې. د شعر ژبه به اعلی وي، د شعر ژبه به اخلاقي وي. ولې چې دلته واصف خان وویل چې شاعر د قام سترګې دی او د قام ژبه ده، نو د قام ژبه به اعلی خبرې کوي.
د کام ژبه به رسوا خبرې نه کوي. هغه خبره به په شعر کې نه راځي چې هغه د کام په تربیت کې سلاس نه لرلی شي او د هغې په تربیت کې نور مطلب دا دی چې څه بد کردار ادا کړي. نو دغه یا دلته باچا صاحب شیرونه ویل انګور په ردیف باندې نو ماته لږ ډېره عجیبه ولګېده. یو خو د هغې املا چې ده په کتاب کې غلطه ده، ګاف سره لیکلی شوې ده که نه. نو انګور اصل کې الف دون بیا ګې ده، ځکه چې تاسو وګورئ بنوسیان دې ته انژیر وایي او کندارۍ لهجه کې ورته انژور وایي. د ژې او د ګې نیم البدل دي په کندارۍ او پېښورۍ لهجه کې د یو بل. یا په دې کتاب کې په دې لږ نشست کې ما محسوس کا چې ځینې غزلونه داسې دي چې هغه د غزل په صفت او تعریف باندې ماته پوره ونه لګېده. دا څه بده خبره نه ده که مونږ دې ته نظم ووایو ځینې غزلونو ته، یا ځینې غزلونه داسې چې په هغې کې 3 یا 4 شعرونه په فطري موډ کې لیکلی شوي دي، نور شعرونه چې دي نو هغه خامخا دغه غزل د مقدار د پوره کولو په خیال لیکلی شوي. نو هغه خامخا لږ ډېر سقم چې دی په فن کې بیا ولاړی هغه مسله راولي. یا مونږه کله چې شاعري کوو نو دې ته وګورو چې زمونږه د قام او د ولس معروفه محاوره څه ده، امروزه څه ده. په امروزه کې او په محاوره کې مونږ کم ټکي استعمالو کم ټکي نه استعمالو. نو که د هغې مونږ ته ادراک وي نو بیا به زمونږ غزل کوټلی وي، هغه به په لفظونو باندې مزینی ښکلی وي او هغې کې به د فن چاشني په خپل عروج باندې وي. دا خبرې زه زیاتې په جرنل تناظر کې کوم. د دې دا مطلب نه دی چې زه دا ملګری ټارګېټ کوم، زه خو اول نه دله داد ورکوم چې د خپل کار کړی دی. او صدر صاحب ناست دی، نقادانو ناست معاشره کې څوک خوشحاله نه وي که نه، وایي چې نقاد څوک وي چې هغه سړی وي چې ټول خلک ترې خفه ولې چې دلته کې چاته ووایي چې دا خبره زما په دې کم علم او کم عقل باندې دومره ده نو دا هغه ته د پیر مذهب کنځل ښکاري. نو دا خو بده نه ده. تنقید خو د ادب قبله درستوي، تنقید د ادب لاره رڼا کوي، تنقید شاعر ته نوې دریچې پرانیزي، تنقید راتلونکي نقاد ته، راتلونکي شاعر ته، دغه ته موجوده شاعر ته، افسانه نګار ته، هغه ته نوي موضوعات ورکوي. کومه شاعري چې مونږ کوو نن سبا زیاته زه دا ګڼم زیاته 90%. زه وایم چې دا شاعري که مونږ ناول ته اړولی وی او یا هم افسانو ته اړولی وی نو مونږ به د خپلې خطې او د خپل دور المیه په تاریخ کې ډېره ټیک ټاک ځای کړې وه. ځکه چې شاعري بیا خصوصا غزل په شاعرۍ کې او افسانه په نثر کې د ټولو نه مشکل ترین کار دی د فن په لحاظ باندې. په 2 مصرو کې پوره جهان بندول د فن رعایت سره دا ډېر ګران کار. په دې کې مخامخ خبرې نه چې پېښور باندې لمبې بلې شو، کابل تباه شو، ما سیند ته ودانګلو، هغه په بلی راښکاره شو، نیمکخو دروازه کې وکتل. دا چې کوم دی دا خو مخامخ خبرې، دا خو شاعري نه ده. دا چې دی شاعري په رمز کې وي، په کنایه کې وي، په اشاره کې وي، هغه ملفوف وي، هغه پرده در پرده وي. تاسو کلاسیکي شاعري وګورئ او تاسو د 20مې صدۍ لوی د غزل شاعران وګورئ، حمزه صاحب وګورئ، سیف الرحمن سلیم وګورئ چې د فن رعایت یې څومره په ایکسټریم باندې دی، په اعلی پیمانه دی او د دور علمیه څومره ښه پکچرایز کړې ده، د هغې تصویرکشي څومره ښه کړې ده. تاسو اکرام الله ګران وګورئ، تاسو اندیش شمس القمر وګورئ، تاسو ریاض تسلیم وګورئ، تاسو نور شاعران وګورئ. دلته د کتاب خبره وشوه چې مونږ کتاب نه اخلو، نو کتاب خامخا اخیستل پکار دي. دې ملګري خبره وکړه چې مونږ د خپل تاریخ نه ژغورلی شوي یو، یا مونږ د خپل تاریخ نه سیټ تکړی شوي یو، یا زمونږ تاریخ زمونږ نه پټ کړی شوی دی. و دې خبرې سره زما په ځینې ګراوند فیکټس باندې اتفاق نشته. د چا تاریخ څوک د چا نه پټولی نشي. ستا تاریخ لیکلی شوی دی، عطاالله خان وګوره، هغه تاریخ لیکلی د پښتنو تاریخ. ته بهادر شاه ظفر کاکا خیلو وګوره، پښتانه د تاریخ په رڼا کې د 4,000 کلونو نه را روان دی تر پاکستان تر ازادۍ پورې را رسېدلی.
ته خواجه سایل صاحب وګوره واته کتابونه په تاریخ لیکلي سکه شاهي تاریخ لیکلي زوها کې لیکلي دي یهودیت او پښتني لیکلي دي ګوریا سپی د ایسبزو او د ګوریا خېلو تاریخ لیکلي د باړه مومن تاریخ لیکلي چا کتلې دی چا سره کتاب شته او څوک د تاریخي شعور نه خبردار دی دا ټول په بازار کې پراته دي دا کتابونه د اخیستون کې د لارې په کتو باندې وړاندې شوي دي دا ټول کتابونه پراته دي دا برق صاحب څومره کتابونه په تاریخ پراته دي هغه خو نه چا د کورس نه ویستي دي نه هغې ته چا بد ویلي دي نه څه بل څه خبره ده مسله دا ده چې زه وکیل نه یم نو زه یم څوک چې زه په وکالت کې خپله اوپینین ورکوم ولې دا زما ډومین نه دی زه مولا نه یم نو زه په دغه کې د مولا په خبرو کې سله خپل اوپینین ورکوم زمونږ په دې فیسبوک او په سوشل میډیا خو پښتو ادب او اسلام دو مظلومان رونه دي چې دار چا پکې کاري هر څوک پکې راټوپ کوي او خپل رائے ورکوي نو کله چې په مارکیټ کې دا خبرې عامې شي چې دلته دا نشته او تاریخ نشته او فلاني نشته هغه خبره څوک کوي ماهر تعلیم کوي د یونیورسټۍ پروفیسر کوي د سکول استاد کوي هغه یو داسې سړی کوي چې هغه ایجوکیشنسټ نه دی اکیډمیشن نه دی هغه ماهر تعلیم نه دی نو داغه خبره پدې کې لکه نه کوټ کیږي شاید افریدی به د کرکټ خبره کوي د فوټبال به نه کوي ولې هغه د کرکټ ماهر دی نو دغه سدا خبرې او دغه شی عوامو کې خوري شي کنه بیا کتابونو تمراشي بیانونو تمراشي خدا دا چې دا څنګه ده چې موږ سره پیسې نشته یا موږ کتاب نه اخلو یا موږ په سوشل میډیا باندې د خسړی شاعري نه ورو موږ شاعري اورو خو د ټولو نه پریوته شاعري ورو او موږ کتابونه مخلو خو د ټولو نه پریوته کتابونه اخلو کله چا یقین نه راځي زه تاسو بوزم او جنگي مالا کې درته خیمه چې په یو کتاب لیکلي 14م ایډیشن په بل لیکلي 14م ایډیشن په بل لیکلي 21م ایډیشن یاره که په دې کتاب کې تاسو مالا یو شعر صحیح را پیدا کړو نو ما د دې بلډینګ د اخیری چھت نه راوغورځوم دا چا غشتي دا موتا غشتي دا تاسو چې شاعران دلته ناسي دلته د مشران شاعران ناستي د چا 50 کاله په ادب کې شو د چا 40 کاله په ادب کې شو د دې غریبانو مړای و چې شوې د دې لس خاصو دې د شاتو په صفاتونو ستړي شو خو لس وای چې نه مونږه خاصنه خو مونږ شات نه اخلو ټیک ته مونږ د سوشل میډیا پهلوانان چې هغه راشي زما کلچر ته کنزل وکي دا زما کلچر ته کنزل دي چې په بالای روچته شه د پښتون لکه څنګه مونږ نه پوهیږو د کیس صاحب سره ما په دې موضوع خبرې کړې دي واصف خان سره مې کړې دي مونږ نه پوهیږو چې وجاړو که وخاندو که ځان ځمکې لرولو که څوک د ولس کې به دا شعور کله راځي او څنګه به راځي دی به هغه سړی څنګه پیژني چې هغه د بنیاد وباسي د ثقافت د د روایت د د عقیدې او د عقیدت او دی ورته واوا دغه ردیفونه وګورئ دغه کافیه وګورئ دغه طرز ادا وګورئ خو بیا مونږ وایو چې فارن تکم سړی لاړ شي ډیر زیات تعلیم یافته ولا د بازي نه غټ سره نور نشته په فارن کې سره د تعلیم ځکه چې د دې ځای نه هغه خلک بار ته بوتلو مشاعرو لا او پروګرامونو لا چې هغه دلته هم د ولس شرموله نو په بار ملک مو شرموله هغه ځینو کې متکنزلو لکه دا څوک دا رحمان د درجه شاعران دي د خوشحال د درجه دي د حمزه د درجه دا څوک دي دا سدي دا په شعر و ادب څومره کوي دي نو مطلب دا دی چې کتاب هم واخلئ کتاب هم ګورئ خو تنقیدي شعور لږ سیوا کوي خپل دشمنو پیژنئ که نه اگر ریاض تسلیم یو مصره کې وایي په خپلو کاتنانو مینان دي دغه خلک هغه خلک چې ستا د کلچر قتل کوي ستا د روایت قتل کوي ستا د ثقافت قتل کوي او ته ولا ملمستیا کې رړ غوښې ورته کړي یاره پلاني خان لږ ټایم برانه کې را بشي لږ ما دله روټۍ کړې د سیند په غاړه روټۍ او جي په بلن هوټل کې روټۍ او په پلاني دا خلک ډسمس کوي دا پرېږدي دې سړي چې 75,000 روپۍ په کتاب لګولې د کتاب والے د واصف خان چې 3 کتابونه چاپ کړي د کتاب واخلي دا سحر صاحب د 45 کالو نه په ادب کې کار کوي د سره کې نه د نزان پوي کوي د کتاب واخلي اله به کار کیږي دا او دا ستاسو زمونږ ذمہواری ده مونږ به د ولس په دې پویو چې یار دا چې کوم کتاب باندې 14 ایډیشن او 20 ایډیشن او 14 ایډیشن
لکه دا ولې د ولس اخلي او هغې کې څه دي هغه کور کې نه شي خوی که زما تعلیم یافته لور یا زما تعلیم یافته خور هغه کتاب وکړو هغه به ما ته وایي لکه شهابة نالت او په تاسو دي د پښتو شاعري تاسو داسې کوئ مونږ یو بلې غټې البیې سره مخ یو دلته ټول د شعر و ادب خلک مونږ د یو فیملی د یو کورنۍ خلک ناست یو مونږ د دا سوچ وکړو چې زما کم رور له زما څو شعرونه ورځي زما کم زوی له زما څو شعرونه ورځي نه ورځي زما په کلي کې یو ډېر وره سټایل شاعر دی ډېر لوی شاعر دی ډېر ښه شاعر دی هغه کتاب په کلچر باندې هغه یو کتاب لیکلی دی د 2 یونیورسټو په کورس کې شامل دی هغه یو ورور دی زما کلاس فیلو دی نو یو ورځ ما ته وایي چې ته خو اسلامیه کالج کې ما ویل او یره وي زر تر یو ورځ زم مې ولې ویله پلانې سره خو مې لږ میله وکړه په سوشل میډیا چې شعرونه وایي پلانې ما ویل ستا ورور چې دومره لوی شاعر دی د هغه یو شعر ته ما ته ووایه ولا ویل ماله خو نه راځي که موږ دې علمیې سره مخ یو که نه په دې سوچ پکار نو ما خبرې ډېرې وکړې ستاسو وخت مې واخیستو زه بخښنه غواړم په دې موضوع باندې خبرې نور هم ډېرې دي دې ملګري هم ډېرو علمیو ته اشارې کړي دي د مونږ یو مسله نه ده بلا مسلې دي مسلې به هم په شعر کې رانغاړو خو پراپیګنډې به ترې نه جوړو شعر به شعر ساتو او چې کم ښه شاعران دي زما ورته دا وینا ده چې شاعري کوئ بلي سمونه کوي زه هغه خبرې سره بالکل اتفاق نه کوم او دا مشوره چې کم د زه ډینایي کوم چې یو ښه شاعر ته یو مشر ووایي چې ته نثر لیکو پښتو کې د نثر کمی دی د نثر کمی شته خو ښه شاعر به بالکل په نثر نه خرابو د نثر د په خدای خپل خلک پیدا کوي او ښه شاعران دي شاعري کوي دا دیانت دی مونږ کو چې چا کې ښه شاعري ده چې ورته ووایو چې روکې ته ډېر ښه شاعري بس دې کې مخکې روان اوسئ صدر صاحب هم خبرې کوي د مانځه وخت هم دی ګرمي هم ده دغه څو خبرې ما وکړي که څه کمې بېشې شوي نو د هغې تاسو نه معافي غواړم ډېره مننه